رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان المبارک لومبنۍ او اوله شپه شي نو د اسمان دروازې خلاصې شي او په دې دروازو کې یوه دروازه هم د رمضان آخره پورې نه بندیږي. د روژې مبارکه میاشت په اوله شپه د اسمان ټولې دروازې خلاصیږي او تر څو چې د روژې مبارکه میاشت نه وي تیره شوې یوه دروازه هم نه بندیږي. نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي او د رمضان مبارکه میاشت په شپو کې د الله رب العزت عبادت وکړي، منځونه وکړي، الله رب العزت به هغه انسان ته د هر رکعت په بدله کې هغه دپاره 2.5 نیکیانې لیکي. د روژې په مبارکه میاشت کې که ته یو رکعت لمونځ هم کوې الله رب العزت به تا ته د یو رکعت په بدل کې 2.5 نیکیانې لیکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر رکعت په بدل کې به الله رب العزت هغه دپاره یو کور په جنت کې جوړوي. او بیا چې کله روژهدار د رمضان د لومبۍ ورځې روژه وساتي نو د هغه تیر شوي رمضان نه واخله تر اوسه پورې ټول ګناهونه الله د هغه بخي. په تیر کال کې تا روژه ونیوله خو اوس سږ کال هم د روژې مبارکه میاشت راغله په دې کې د اوله ورځ روژه ونیوله نو څومره صغیره ګناهونه چې تا د دې روژې نه تر هغه روژې پورې کړي دي الله هغه ټول درته معاف کوي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو رمضان تر بل رمضانه پورې دا کفاره دپاره د هغو ګناهونو چې د 2 رمضانونو ترمنځ شوي وي. خو که بیا هم د رمضان په مبارکه میاشت کې تا د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړل، د خپلو ګناهونو بخښنه دې د الله نه وغوښتله، توبه دې وایستله، هیله ده چې الله رب العزت ستا کبیره ګناهونه هم معاف کړي. او هغه انسان چې ډیر په اخلاص او صداقت سره روژه نیسي د ورځې او یا زره فرښتې د هغه لپاره د سهار نه واخله تر مر پرېوتلو پورې مغفرت غواړي او د هر رکعت په بدله کې که ته د ورځې کوې یا شپې کوي الله رب العزت تا ته په جنت کې داسې اونه لګوي چې د هغه په سوري کې تقریبا 1500 کاله سور کس مزل وکړي د هغه سوری نشي ختمولی. دا څومره فضائل دي، څومره زیات فضیلت دی. نو په یو رکعت باندې څومره الله تا ته ثواب درکوي. خو بیا هم موږ د غفلت او سستی او کوداهي په وجه باندې بیا هم الله ته نه متوجه کیږو. د ورځې هم په لا و لعب باندې مصروفه یو او چې کله شپه شي ستړي یو خوراک وکړو، مونځ وکړو یا ونه کړو، بیا د خوب بسترې ته ورغلي یو، عبادت، طاعت، د کلام د الله رب العزت د کلام تلاوت، هر څه رانه پاتې الله رب العزت دې موږ د خپل فضل او رحم نه محرومه کوي. نو قدرمنو اوریدونکو د رمضان په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي. د روژې مبارکه میاشت شپه هم د الله رب العزت د رحمت کسب ذریعه ده. نو د روژې مبارکه میاشت شپه او ورځ د الله رب العزت د رحمت د کسب ذریعې دي. په ورځ کې روژه نیول او په شپې کې تراویح کول، د الله رب العزت طاعت او عبادت باندې مصروف او مشغول ساتل ځان، دا ټول هغه شیان دي چې الله رب العزت داسې انسان په خپل رحمت کې راغاړي او دې ته بخښنه کوي او الله رب العزت تل لپاره د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان مبارکه میاشت روژه ونیسي د اخلاص او د ایمان له مخې الله رب العزت د هغه مخکیني ټول ګناهونه ورته بخي، صغیره ګناهونه به الله وبخي. خو که اخلاص او صداقت نه دا ګناهګار انسان د خپل د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، د الله نه بخښنه وغواړي، هیله ده چې الله رب العزت ورته د هغه کبیره ګناهونه هم معاف کړي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې غیبت پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې سپکې سپورې خبرې پرېږدو، د روژې په مبارکه میاشت کې حرام قتل پرېږدو. ځینې ورونه داسې هم شته چې د ورځې خپل مشغولتیا او د خپل مصروفتیا یې البته حرامو ته کتل جوړ کړي وي، ټوله ورځ ناروا سریالونه، ناروا فلمونه ګوري. او ځینې ورونه او خویندې داسې هم شته
چې د روژې په مبارکه میاشت کې خپل مشغولتیا د موسیقي اوریدل ګرځولي وي. نه، دا پرېږدئ. راشئ الله ته متوجه شئ. د خپل د بدن ټول غړي روژهدار کړئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته بښنه وکړي. او که دروغ پرې نه دو، غیبت پرې نه دو، حرام کتل او حرام اوریدل پرې نه دو، بیا د روژې نه کم ثواب زموږ لپاره نشته. رسول الله فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې زور نه پرېږدي، زور خبرې، فحشا، منکرات، فجایع، دروغ، غیبت او تهمات، نو الله رب العزت ته کوم حاجت نشته، یا الله حاجت نه لري چې تاسې خوراک او څښاک نه کوئ. الله دې ماته، تاسو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په دې میاشت کې خپل رب د خپل ځان نه راضي کړو او کوشش وکړو چې په خپل عبادت، په خپل طاعت او په خپلو زاریو سره الله زموږ نه راضي شي او زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي.